دا بعضې مسافر وروڼه هغوی دا پوښتنه ډېره زیاته کوي، وایي په زیرپیراني کې لمونځ کیږي او که نه کیږي. زیرپیراني یعنې بعضې خلک ورته بنین هم وایي، صحیح ده. وایي په دې کې لمونځ کیږي او که نه کیږي. ډېر خلک د هغوی چې کله ویده کیږي فقط په زیرپیراني کې ویده کیږي، نو سهار چې کله راپاڅېږي راجیګ شي مانځه لپاره، نو بیا یا د لټي په وجه باندې یا دا چې څوک اوس کمیس اغوندي، نو دوی دا پوښتنه کوي چې فقط که چېرته موږ هغه نیمه زیرپیراني اغوستی وي چې دا لستوڼي او دا لاسونه ترې نه ښکاره کیږي یا اوږې ترې نه ښکاره کیږي، نو آیا دې زیرپیراني کې مونځ کیږي او که نه کیږي؟ قدرمنو دوستانو، مونځ خو کیږي، په مونځ کې خو مشکل نشته، ځکه په مانځه کې د عورت پټول دا فرض دی. عورت اندازه هغه له دې نامونه واخله تر زنګنونو پورې، زنګنونه هم پکې شامل دي. دومره اندازه چې یو انسان پټ وو نو د هغه فرض ادا شو او مونځ صحیح ده. خو که یو انسان په ښکلي هیئت او شکل کې مانځه ته ودرېږي نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ټول بدن د انسان پټ وي. دا خو ډېر ثواب او اجر لري او مونځ به مکمل او کامل وي انشاءالله. خو که چېرته یو څوک راجیګ شو او په زیرپیراني یا بنین کې هغه مونځ وکړي، مونځ بیا هم صحیح ده، خو دومره مهرباني دې وکړي چې بعضې خلک موږ لیدلي دي حتی په مسجدونو کې چې کله هغوی ټیټېږي رکوع ته او یا سجدې ته ځي، نو د زیرپیراني یا دغه کوم شرټ چې اچولی وي د دې او د پتلون منځ کې یا د پرتوګ منځ کې شاته ځای هغه خالي کیږي، 2 ګوتې 3 ګوتې ځای خالي شي، حتی د بعضې خلکو هغه ګناټي ترې نه ښکاره کیږي. نو په دې حالت کې دوستانو بیا مونځ هغه نه صحیح کیږي، ځکه عورت ښکاره شو. کوشش وکئ کله چې تاسو زیرپیراني کې مونځ کوئ او یا زیرپیراني مو اغوستی وي یا مو دا شرټ اغوستی وي، دا کوشش وکئ چې لږ اوږد وي، په پتلون کې یا په پرتوګ کې کته یې ورکئ، تر څو کله چې تاسو کته کیږئ رکوع حالت ته او یا د سجدې حالت ته چې بیا هغه د پتلون او د شرټ یا د زیرپیراني په منځ کې دغه ځای خالي پاتې نشي. که چېرته هغه ځای ښکاره شي نو بیا مونځ نه کیږي.